Bismillahirrahmanirrahim. How to install Windows or other operating system through USB pen drives. The USB لرنه تاسو وینډوز یا نور اپریټینګ سیستم یې څنګه انسټالولای شئ او د دې خپل خصوصیات څه دي ولی اکثره کسان د وینډوز د USB نه انسټالای نور طریقو نه انسټالای دغه طریقه دا میتود ولې ډېر استعمالیږي ولې ډېر رواج دی د کې دلیل څه دی دغه یو څو خبرو باندې تاسو طریقه د دې طریقې باندې تاسو ته کار وکړم اول مونږ راځو ریکوایرمنټ لپاره څه تاسو ضرورت دي تاسو چې کله وینډوز انسټالوئ د هر یو اپریټینګ سیستم خپل یو طریقې نو د وینډوز انسټالیشن لپاره کم نه کم تاسو سره 1 GB USB ته ضرورت وي څومره 1 GB به تاسو سره یو USB وي دا اوله برخه شو دویم تاسو سره به Windows setup file وی په کمپیوټر کې یا مثلا په CD یا DVD کې setup file به تاسو ولرئ کچېرې تاسو setup file ونه لرئ نو تاسو Windows نشئ انسټالولای دیتا OS ویل کیږي کله تاسو غواړئ د انټرنیټ نه ګوګل نه یو دی نه بل دی نه ځان لپاره Windows انسټال کړئ نو الته کې به تاسو کم ډول سافټویر ډاونلوډوئ دا طریقه هم لږ زده کړئ ګوګل ته به راشئ تاسو ولیکئ free download of for example the Microsoft Windows 10 Professional .os دا وصلولی کې اخر کې سبولی کې دا .os بولی کې انټر وکړئ تاسو انټرنیټ وی بس سرچ کې خپل اتومات تاسو ډاونلوډ کې خو د دې لپاره ګوګل کرام شرط دی یا به تاسو فایرفاکس په کمپیوټر کې لرئ یا به ګوګل کروم لرئ چې بیا تاسو ډاونلوډ شي لکه تاسو په کمپیوټر کې دا دونه انسټال لکه تاسو خپل د وینډوز انټرنیټ ایکسپلورر وی بیا هغه طریقې لپاره اسه به تاسو نشئ ډاونلوډولای هغه لپاره تاسو ډاونلوډر لکه څنګه چې موبایل کې دا ډاونلوډر وغیرہ استعمالوي ډاونلوډر به راخلي هغه ته به تاسو ډاونلوډ کوئ خو که ګوګل کروم ولرئ ګوګل کروم کې به دا مسله حل ده بس ډایرکټ دلته ولیکئ تاسو هغه ډاونلوډ شي صحیح ده خو دا OS ضروري دی دا اخر کې تاسو ورکړئ OS یعنی اپریټینګ سیستم فایل صحیح ده OS یعنی اپریټینګ سیستم فایل بس دا د دې لپاره ریکوایرمنټ دی دا به تاسو ولرئ او د دې وروسته به USB کې به تاسو که ډیټا لرئ ډیټا هغه ډیټا نه به بیک اپ واخلئ څه به واخلئ بیک اپ که بیک اپ وانخلئ تاسو هغه USB چې کله بوټ کوئ بوټینګ سیستم کې به هغه فارمټیږي څه کېږي هلته فارمټ دی باندې اپلای کېږي او چې کله فارمټ اپلای شي ستاسو USB نه به هر څه کلیر شي نو مخکې له دې نه چې کوم USB کې تاسو دا وینډوز بوټ کوئ هغه USB به تاسو کلین کړئ ډیټا به ترې نه راواخلئ او هغه ډیټا به ځان سره بیک اپ واخلئ لکه موږ د USB نه دلته کې دا بیک اپ راواخیستو USB به واخلئ خپل کمپیوټر کې به کنیکټ کړئ دلته به چک کړئ چې راغلی که نه بس راغلی دا اوس دې لپاره د څه ضرورت دی د CMD کمانډ پرامپټ CMD کم CMD اډمین والا دا نور کار کوي نه اډمنسټریټر والا نو اړ طریقې نشه تاسو د اډمنسټریټر د CMD را خلاصوي خو اډمین والا را خلاص کی زبدل تکراشم دی برخه کې وینډوز 10 کی سہولت درایټ کلیک دلته کې وګورئ کمانډ پرامپټ اډمین دا را خلاص کی کدل تنه را خلاصوي سٹارټ مینیو ته لاړ شئ CMD ولیکئ رائټ کلیک رن as an administrator دی باندې داسې کلیک کړئ دا بره متن به زه پاک کړم او کله چې تاسو غواړئ چې USB بوټ کړئ USB دې ته بوټ ویل کېږي بوټ څه ته ویل کېږي
چې کله تاسو دا کمپیوټر کې دا ورکی کمپیوټر ریسټارټ کې F12 یا F9 پریس کې الته چې هغه بوت مینیو راځي هغه کې د USB راشي عام USB نه راځي الته عام USB تاسو واچوي الته لاشي نه راځي چې کله بوت کې بیا بوت نه روسته راځي تاسو سره دې له خاطر موږ د USB نه به څه کو بوت کو صحیح ده نن سبا دې لپاره دی بوټینګ لپاره په بازار کې مختلف قسمه سافټویر وي کسان سافټویر باندې بوت کوي او تاسو از پروفیشنل کسان د دې سیستم میتودز دی ورته چې خپل بوت کوي صحیح ده کله سافټویر شته کله سافټویر نشته طریقه دې دی بس سمپل CMD فور کمپیوټر کې خپل د وینډوز کې راځي CMD باندې بوت کې خلاص د بوت لپاره کوم کمانډز چې کارول کیږي هغه کمانډز دا کمانډز دي اول کمانډ ډیسک پارت یو ځای به تاسو ولیکئ بغیر د سپیس نه نو سپیس به نه ورکوئ مطلب دا ډیسک او پارت به جدا نه لیکي یو ځای به ولیکئ نو دلته به زه راشم ولیکم ډیسک پارت او دا به انټر نو وروسته به دا ډیسک پارټیشن تاسو ته راخلاص شي ډیسک پارت ګورئ دا کمانډ څه باندې چینج شو دا کمانډ ډیسک پارت باندې چینج شو صحیح ده اول څه کار کوو اول زیم چې آیا د USB واقعیت کمپیوټر منلی کنا لیست ډیسک زما سره په دې کمپیوټر کې چې څومره هارد ډیسک دي د دوه ماته لیست راکا نو زه بدل تکي ولیکم لیست ډیسک انټر وکړئ نو موږ ته چې تاسو سره دوه قسمه ډیسک دي یو د دې کمپیوټر خپل هارد ډیسک دی چې هغه 1500 GB دی او د دې ډبل هارد ډیسک دی دا یو دی چې دا دومره MB د 2680 MB یعنی تقریبا 8 GB نو دی ما تاسو مخکې ریکوایرمنټ کې ویلي یس ګوري دا دوه ډیسک شو موږ سره صحیح ده نو زموږ کم ډیسک نه هدف دی چې هغه کې وینډوز واچو به کمپیوټر ته انسټال کو نو ډیسک 1 نم هدف دی یعنی دی USB نه دا بل خو زموږ تاسو هارد ډیسک دې سره سکار نه لرو د هارد ډیسک ته دلته سټریک علامه ورکړئ ستوري علامه ذکر درکړئ چې تاسو دې سره احتیاط وکړئ دا د فارمټ نشي نور مسله پکې رامنځته نشي دا CMD کوډینګ سیستم دی کوډینګ کې غضب دا وی چې تاسو باندې بریک نه نشي تاسو کلین والو لري کاغه کلین شي وینډوز در صفاک شي کوډینګ ډایرکټ خبرې کنا نو CMD کو کوډینګ سیستم دی نو تاسو احتیاط وکړئ دلته کې دا ډرایو تاسو نه بد فارمټ نشي نو کوم یو ډرایو کې موږ وینډوز انسټالو دی یو کې انسټالو نو دې لپاره وځه څه طریقه وکما دلته به ضروري کوم سلیکټ ساده بس انګلیش خبرې دي ها سلیکټ ډیسک 1 اول ډیسک یعنی دا یو انتخاب کا 0 نه 1 نو ګورئ دلته کې دریم نمبر کمانډ څه دی سلیکټ کمانډ دی سلیکټ ډیسک 1 صحیح شو ډیسک 1 تاسو سلیکټ کې تاسو خپل کمپیوټر کې وګورئ تاسو امکان دی ولري دوه هارد ډیسک وي درې هارد ډیسک وي خو دا USB چې کوم تاسو څومره دا MB دلته محاسبه وکړي چې تاسو USB کم یو ده دلته کې صرف بایټ باندې کتلی شي نو اوماغه به سلیکټ کړئ نو سلیکټ ډیسک 1 تاسو دلته ولیکو دا به انټر کړئ نو څه د ډیسک 1 از ناو د سلیکټډ ډیسک اوس CMD صحیح انتخاب کړی دی ډیسک پارټیشن کې ډیسک 1 انتخاب کړی دی نو دا ډیسک 1 موږ سره کم یو دی دا USB د زمونږه اوس ګوره دی USB د تاسو متوجي اوسئ دا USB چې زه غواړم کلین کما هر څه به د دې نه پاک شي دا به کلیر شي دې کې خلافین هر څه ناسه ډیټا وغیره شته دی که نه نو زه به دلته کې راشم د دې نه وروسته بل کمانډ چې غواړئ تاسو د USB نه وایرس وغیره هر څه پاک شي نو تاسو به کلین کمانډ نه کار واخلئ څه نه کلینه ساده بس انګلیسي خبرې دي ښه English speaking clean بدلته واخلئ clean او بیا به انټر کړئ نو اوس وګورئ دا USB ما سره کلین شي هغه USB وګورئ آیکن وغیره چینج شو ما سره ریزرو شو دا USB نو دغه ټایم کې چې دا USB تاسو سره ریزرو شي بس دی USB نه نور کار نه اخیستل کېږي لکه دا USB ریزرو شوه څه ته ریزرو شوه وینډوز ته ریزرو شوه نو ریزرو نه وروسته کې اوس څه طریقه وکړو چې دا USB موږ بیرته دوباره رافعال کړو موږ سره راجوړ شي نو موږ به د دې کمانډ نه کار واخلو پارټیشن به دې کې وکړو لکه څنګه چې تاسو وینډوز باندې پارټیشن هلته کوو نو کریټ پارټیشن پرایمري موږ تاسو سره پارټیشن دوه قسمه وي
یو سیکنډری وي یو پرایمری وي وینډوز چې کله تاسو یو څه بوټ کوئ هغه به کوم پارټیشن کې بوټ کوئ پرایمری کې سیکنډری کې تاسو سره نه کیږي صحیح ده سیکنډری کې به تاسو وینډوز انسټالوئ نو کریټ پارټیشن وګورئ partition PRATION primary دا کمان بتا سولی کی پس ایمڈی کی نو دلتا کی بزروری کما create partition primary داولی کی او ددین ورستا کی تاسو انٹر کی نو disk success in creating the specified partition پارټیشن یو اس بی کې موږ سره جوړ شو خو لا تر اوسه اکټیو نه ده صرف پارټیشن پکې وشو دا پارټیشن څه مطلب و چې کمپیوټر د یو اس بی کې یو برخه د وینډوز لپاره مشخص کړه چې هلته کې تاسو وینډوز سیټ اپ ولګي او وینډوز انسټال شي د دې یو اس بی نه نو دا تاسو سره وشو اوس به فارمټ کو اوس به څه کو فارمټ به کو خو د سی ام ډي په طریقه فارمټ اف اس از ایکوال ټو NTFS کویک دا بتا سولی کی وګورئ سم ولیکي تشریح کوم درته format fs is equal to NTFS کویک دا ولیکي مطلب فارمٹ کراتا فائل سیسٹم کم یو را واخلا NTFS را واخلا او کویکلی جلتی سره صورت سره ماته سکا فارمٹ کا کدا کویک دلته ورنکی امکان دی ولري دا یو اس بی تاسو نه 60 ټایم ونیسي ځکه هغه به لو لیول فارمټیږي یو سل د یو اس بی فارمټیږي او هغه ډول فارمټ کې تاسو یو اس بی نیم کله نه کله چې سټانډرډ یو اس بی نه ختمېدل شي د منځي نو تاسو به کوم دلته اتمی اخلي نو دا کمانډ چې کله دلته کې ماولي کو دلته دا به دا سنټر نو اوس ګوري فارمټینګ به د یو اس بی کې سٹارټ شي او تاسو یو اس بی ته ګورئ چې کله فارمټ شي دا یو اس بی به فعال شي او اکټیو بشي نو تاسو کله وی چې تاسو په یو اس بیانو کې وایرس وغیرہ وي په دې طریقه باندې تاسو هغه فارمټ کې دی سی ام ډي نه نو هغه کې بیخي وایرس هیڅ هم نشي پاتې کېدلی بیخي ختم شي او ځکه دا چې دی تر ټولو بهترین فارمټ سیسټم دی نو دا یو اس بی ګورئ ما سره فارمټ شوه 7.27 GB free of دومره بس دا جوړه شو دا یو اس بی خو لا تر اوسه وینډوز ته نه ده آماده چې تاسو دې کې وینډوز واچوئ د دې نه وروسته کې یو بل کمانډ دی او دې کمانډ ته وایي اکټیو پارټیشن تاسو به صرف ولیکئ اکټیو او دې نه وروسته به انټر کړئ دلته کې دغه هر څه چې تاسو ته ما لیکلي د دې هر یو نه وروسته به تاسو یو انټر پریس کوئ د کلین کمانډ وروسته هم یو ځل انټر کله ضرورت وي دوه ځل انټر پریس کړئ تر څو هغه کمانډ تاسو سره اپلای شي نو بغیر له انټر نه مخکې نشئ تللی اکټیو به تاسو دلته واچوئ ګورئ اکټیو او دا به داسې انټر کړئ وایي ډیسک مارک د کرنٹ پارټیشن از اکټیو که ایرر وغیره راغله مطلب نه دی بس دې اوس تاسو دې ته به سیټ اپ ولیږو او د سیټ اپ نو وروسته به د یو اس بی هر کمپیوټر کې تاسو د دې نه وینډوز انسټالولی شئ او څومره صرف 15 منټ مې 15 دقیقو کې څومره 15 دقیقو کې یا ځینې کمپیوټر چې وي لکه 4 5 جنریشن 6 جنریشن کمپیوټر وي هلته کې 10 منټو کې تاسو سره وشي نو 15 منټو کې به تاسو سره وینډوز انسټالیږي دا د یو اس بی خواله دی چې تر ټولو نه راپډ کویک او تیز سرعت سره وینډوز انسټالیشن د یو اس بی نه کیږي د څه نه کیږي د یو اس بی نه بل په یو اس بی کې کراپ وینډوز راتللی نشي کله کراپ وینډوز تاسو یو اس بی ته لیږي تاسو اندازه لګي چې د یو اس بی دا وینډوز مکمله نه ده کاپي شوې نو تاسو سی ډي نه اول مکمله وینډوز کمپیوټر ته را کاپي کړئ چې 100% کاپي شي بیا یو اس بی ته ولګئ او بوټ ورته وکړئ هغه نه وروسته تاسو به وینډوز انسټالولی شئ بس کله تاسو دلته کې د اکټیو کمانډ واخیستو دې نه وروسته کې یو بل کمانډ دی اساین په نوم باندې دا کمانډ لازمي حتمي نه دی تاسو لیکئ نه لیکئ
کلیکی ام ستاسو خوښه کنه لیکي ملیکي assign یا مکمل ولیکي یا ډبل اس ا آی جی یا assign ولیکي نو did successfully assign the drive letter or mount point او دینه ورسته کې exit بیا exit cmd نه بهر شو USB مونږ تاسو سره شو بوت شو اوس به USB ته څه کاپی کوو set of file به تاسو کاپی کوئ set of file of Windows must copy to the USB drive نو تاسو هم کمپیوټر کې ساتلی شئ دا ځان سره ما سره دلته کې تیار شته دی ګورئ دس پی سي ته به زه راشم بیا به راشم ای ډرایو ته ساري ډي ډرایو ته د سافټویر برخه ته به راشم او وینډوز باندې به کلیک وکړم نو ما سره وینډوز 7 او 8 شته ټیب نشته دلته را سره صحیح ده زه به دا د دې نه ایکسټراکټ فایلز باندې کلیک کړم او چېرته به لاړ شم یو اس بي به سلیکټ کړم دا به داسې اوکې کړم دا 1 جی بي ده وینډوز ها 4.5 جی بي وي اصلا چې انسټال شي 4.5 جی بي راځي ستاسو سره په کمپیوټر کې د انسټالیشن نه وروسته یو اس بي د وینډوز سایز کمیږي خو مخکې 1 جی بي وي مخکې څومره وي 1 جی بي خالي زی ته ضرورت لري چې تاسو دا کمپیوټر ته واچوئ نو ما سره به دا 4.5 جی بي ځای ونیسي چېرته په دې یو اس بي کې چې مکمل کاپي شوه بس دغه یو اس بي تر څو چې تاسو نه وایرس نه والي دا فایلونه بل کمپیوټر کې چې وایرس وي هلته به نه اچوئ بس دې په واسطه به تاسو په کمپیوټر کې څه کولی شئ وینډوز کولی شئ